ملګری دی او یو ډېر تکړه ملګری دی د هغه خوا نه راغلي چې هغه په ادبي حواله سره د څه تعارف محتاج نه دی د هغوی کتاب چې کوم چاپ دی سپین رومال هغه به هم ملګرو کتلی وي هغې نه علاوه هغوی په وخت باندې د پښتو د مجلو سره که هغه وطن ده او که هغه مشال دی او که هغه دوران دی ملغلرې بله داسې دغه دي مجلې دي چې په هغې کې هغوی خپله منډه روانې ده او خپلې ادبي هلې ځلې کړي دي د هغې موږ ستاینه کوو او غواړو چې د هغوی سره یو څو خبرې هم وکړو او د هغوی کلام هم ملګرو سره شریکې کړو نو نیازبین یوسفزی صاحب ته سلامونه نیازبین صاحب وعلیکم السلام ستاسو هم ډېره زیاته مننه چې په دغه یخې کې دلته راغلی وو موږ له دغه وخت راکړه او زموږ دغه اواز ستاسو دغه خپلې ګمرې په ذریعه باندې زموږ ملګرو ته یا مینوالو ته رسوئ ستاسو ډېره زیاته مننه ستړي تاسو وکړه او تاسو نیازبین صاحب د غزل نه وړاندې یو څو داسې خبرې چې د یو پیغام په ذریعه تاسو خپلو پښتنو وروڼو شاعرانو یا مطلب ادب ذوقه یا هر هغه څوک چې د خپلې ژبې د پرمختګ دپاره د هغوی یو کوشش دی چې د هغوی دپاره یو مشاعره جوړ شي داسې یو څو خبرې خپلو ملګرو ته وړاندې کړي ستاسو هم ډېره زیاته مننه چې نن سبا د میډیا دور دی او زموږ خو زیات ملګري په دغه خبرو باندې پوهې دي مخکې خو دومره څوک نه پوهېدل چې لکه خلک کار کوي څنګه کار کوي او څومره کار کوي اوس بار سړي ته پته ولګېده چې دغه کار څنګه دی دا کار څنګه دی نو زه خو دغه خپلو ملګرو ته وایم مخکې مې ویلي چې کار کول پکار دي او بغیر د څه لالچه کار کول پکار دي که هغه د ژبې په حواله دي که هغه د دې قام په حواله دي هغه زمونږ د راتلونکي نسل په حواله دی نو زه وایم چې کار وشي او هغه بغیر د څه غرض او بغیر د څه لالچ خپل ذاتي مقاصدو لپاره دې ونه کړی شي ونه کړی شي بلکې ډېره مننه خبرې خو ډېرې زیاتې دي مونږ خو زړه غواړي چې ستاسو نه ډېر څه واورو خو ملګري به په تمه وي چې یاره مونږ د نیازبین صاحب کلام واورو نو تاسو د خپلې خوښې یو کلام په مونږ سره شریک کړو ډېره مننه کلامونه خو ټول زموږ د خوښې دي او لکه دا راسره په دغه جیب کې و نو دغه به تاسو سره شریک کړم چې خانان خلک به ډېرې غریبۍ ته کښېني خانان خلک به ډېرې غریبۍ ته کښېني څوک چې خپل ورور سره په کور کې دښمنۍ ته کښېني ډېر بیا وویلې خانان خلک به ډېرې غریبۍ ته کښېني څوک چې خپل ورور سره په کور کې دښمنۍ ته کښېني څوک چې خپل ورور سره په کور کې دښمنۍ ته کښېني او میندې جاړي بچي جاړي ښځې لا خفه وي میندې جاړي بچي جاړي ښځې لا خفه وي چې مې ځوانان په شته وطن مسافرۍ ته کښېني ډېر ښه دا بیا ووایه دا مهرباني میندې جاړي بچي جاړي ښځې لا خفه وي چې مې ځوانان په شته وطن مسافرۍ ته کښېني ډېر ښه ډېر ښه مهرباني یو قامونه لاړه د اسمان سره ډغرې وهي قامونه لاړه د اسمان سره ډغرې وهي قامونه لاړه د اسمان سره ډغرې وهي پښتانه پرېږدي چې دوی مرګ او سپوږمۍ ته کښېني ډېر ښه دا بیا ووایه دا شعر بیا ووایه قامونه لاړه د اسمان سره ډغرې وهي قامونه لاړه د اسمان سره ډغرې وهي پښتانه پرېږدي چې دوی مرګ او سپوږمۍ ته کښېني پښتانه پرېږده چې دوی مرګ او سپوږمۍ ته کښېني ښکار د پسو په مړه کېږي په نهاره نه شي واه ښکار د پسو په مړه کېږي په نهاره نه شي دلته چې ښکار له څوک راوځي نو مرغۍ ته کښېني ډېر ښه ډېر ښه بیا ووایه دا شعر بیا ښکار د پسو په مړه کېږي په نهاره نه شي دلته چې ښکار له څوک راوځي نو مرغۍ ته کښېني ډېر او په چا د زړه د پټېدو د غلا دعوه ونه کړي بچا د زړه د پټېدو دعوه چا د زړه د پټېدو د غلا دعوه ونه کړي بچا د زړه د پټېدو د غلا دعوه ونه کړي جرګې ته نه کښېني خو بیا به ستا پاڅې ته ډېر ښه بیا ووایه دا شعر ډېر چا د زړه د پټېدو د غلا دعوه ونه کړي جرګې ته نه کښېني خو بیا به ستا پاڅې ته کښېني او دنیا بدله د ژوندون ناشنا جامې اغوستې دنیا بدله د ژوندون ناشنا جامې اغوستې کوم دي رمې چې به شپونکې چرته شپېلۍ ته کښېني ډېر ښه دا بیا ووایه چې ډېر دنیا بدله د ژوندون ناشنا جامې اغوستې کوم دي رمې چې به شپونکې چرته شپېلۍ ته کښېني ډېر ښه دی او د هغه زړه د کیفیت اندازه دلته نه شي د هغه زړه د
د کیفیت اندازه دلته نشي چې په پردۍ خاوره کې څوک وچې ډوډۍ ته کښېني. واه جی حد دی جی حد بیا یې ووایه جی بیا ډېر ښه. د هغه زړه د کیفیت اندازه دلته نشي چې په پردۍ خاوره څوک چې په پردۍ خاوره کې څوک وچې ډوډۍ ته کښېني. چې په پردۍ خاوره کې څوک وچې ډوډۍ ته کښېني. حد دی او د پښتنو د نصیبونو لیک چې چا کړی دی. واه د پښتنو د نصیبونو لیک چې چا کړی دی چې په خپل کور کې دې هم د ځان څوکۍ ته کښېني. نو حد دی جی نو بیا یې ووایه حد دی جی ډېر ښه. د نصیبونو لیک چې چا کړی دی واه واه چې په خپل کور کې دې هم د ځان څوکۍ ته ځان کښېني. څوکۍ ته کښېني. او دغه سړی که مومي رسوایي به مومي. دغه سړی که مومي رسوایي به مومي چې کم بې سیاله د کم سیال سره سیالۍ ته کښېني. واه جی واه دا خو یو 14 پیرې ووایه ډېر ښه دی جی. مهرباني زبردست. دغه سړی که مومي رسوایي به مومي چې کم بې سیاله د کم سیال سره سیالۍ ته کښېني. کم سیاباني او د دغه وخت دغه لمحې نه خو مې مخکې واخله. د دغه وخت دغه لمحې نه خو مې مخکې واخله. خدایه چې زه زما نیازبین پردۍ بلۍ ته کښېني. ډېر ښه نیازبین صاحب دا مقطع بیا ووایه. د دغه وخت دغه لمحې نه خو مې مخکې واخله. خدایه چې زه زما نیازبین پردۍ بلۍ ته کښېني. خدایه چې زه زما نیازبین پردۍ بلۍ ته کښېني. بنیادي ډول چې کوم خلک پکار ده چې د هغوی ستاینه وکړی شي نو د هغوی د خدماتو نو هغه چې کوم دی نو هغه دا خلک دي. او په دغه حواله سره به زه یو شعر د اقبال شاکر صاحب ویم چې وایي چې خلک به لا اوس د ښایستونو تماشې له ځي. خلک به لا اوس د ښایستونو تماشې له ځي. مونږ له پخوا نه اور په زړه پورې نیولې دی. ډېره مننه.